الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. د انس بن مالک رضی الله عنه حدیث تے هغه فرمای دغه انس بن مالک رضی الله عنه روایت تے چې انه مر على صبيان. د انس بن مالک رضی الله عنه په ماشومان باندې تیر شو. فسلم عليهم، او د انس رضی الله عنه په ماشومان باندې سلام واچو. په دغه ماشومان باندې انس بن مالک سلام واچو. وقال، او د انس رضی الله عنه فرمایل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. و نبی صلی الله علیه وسلم چې دا کار کړو، یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام په ماشومان باندې به سلام اچولو. دا حدیث په دې الفاظ سره امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې نقل کړی دی، او امام مسلم هم دا حدیث د انس بن مالک نقل کړی په خپل صحیح کې 3 کرته. یو کرت دغه شان مختصر، او 2 کرته لګو تفصیل لغی کې، او یو واقع ته پکې اشاره ده. د هغه سنتو بحث من کو کم چې په عام معاشره د مسلمانانو کې پرېښودل شوي او هېر کړی شوي دي، چې هغې ته سنن محجوره او منسیه ویلی کېږي. هېر کړی شوي او پرېښودلی شوي سنتو. یو سنت د هغې سنتو اعمالو نه هغه دا دی چې په ماشومانو باندې سلام اچول. دا هغه سنت عمل دی چې په عامو معاشره د مسلمانانو کې دا پرېښودلی شوی ده، او که لږ لرې پسې لاړ شو نو دا هم پرېښودلی شوې ده چې په هر چا باندې سلام اچول. ګوره په سلام کې یو طریقه دا ده لکه کوم چې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو نه او د صحابه کرامو د معمول نه معلومیږي چې سلام به په هر چا باندې اچي، ولو که ته پیژنې او که نه پیژنې. نو دغه طریقه هم پرېښودلی شوې ده، سلام خاص کړی شوی دی. او بیا هغه خاص سنت عمل چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په ماشومانو باندې سلام اچو، دا یو غریب او ناشنا طریقه ګڼل کېږي نن سبا. دا سنت عمل دی، هغه طریقه ده چې پرېښودلی شوې ده، په ماشومانو باندې سلام اچول. دا د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام طریقه ده. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام به په ماشومانو باندې سلام کو. په حدیث د صحیح مسلم کې داسې الفاظ دي چې عن انس بن مالک رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم. انس ابن مالک رضی الله عنه فرمای و رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مر على غلمان، په ماشومانو باندې تیر شو. فسلم عليهم، او په هغوی باندې سلام واچو. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام طریقه په خپل انس ابن مالک رضی الله عنه نقل کړی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ماشومان باندې سلام کو. د دې حدیثو په وضاحت او تشریح کې امام نووي رحمه الله په المنهاج په شرح د صحیح مسلم کې فرمایي وی ففيه استحباب السلام على الصبيان. وی په دې حدیث کې بیان د استحباب د دې خبرې چې سلام اچول په ماشومانو باندې.
سلام اچول په ماشومانو باندې دا مستحب طریقه د رسول الله علیه السلام دا کار کړی دی. او دا غ بیان د تواضع د نبی علیه السلام او د عجزۍ د چې نبی علیه السلام کې دومره تواضع عجزي و چې په ماشومانو باندې هم سلام کوو. او هغه کمال شفقت د نبی علیه السلام دی چې نبی علیه السلام هغه شفقت کوونکی په عالمینو باندې. بیا امام نووي رحمه الله فرمای وی واتفق العلماء على استحباب السلام على الصبيان. وی د علماء په دې خبره باندې اتفاق دی. واتفق العلماء علماء اتفاق دی په استحباب او په سنتیت دو سلام اچول په ماشومانو باندې. د علماء په دې خبر باندې اتفاق دی چې په ماشومانو باندې سلام اچول دا مستحب او سنت عمل دی د رسول الله علیه السلام طریقه ده او په دې وخت کې دا پرې خودل شوی ده هیر کړی شوی ده. په حدیث د صحیح مسلم کې داسې الفاظ مشته چې امام شعبه فرمایي. امام شعبه هغه نقل کوي د یسار نه یسار الواسطی. دغه یسار وی كنت امشي مع ثابت البناعي فمر بصبيان فسلم عليهم. دا یسار وی زد ثابت البناعي ثابت بن اسلم البناعي. دا یسار وی زد ثابت سره روانو ما فمر بصبيان او دا ثابت بن اسلم دا په ماشومانو باندې تیر شو. فسلم عليهم دی ثابت په ماشومانو باندې سلام وکړو سلام په واچو. وحدث ثابت يسار وی ثابت ما ته حدیث بیان کو ما ته دا خبره وکړه چې انه كان يمشي مع انس چې دا ثابت بن اسلم یو ورځ د انس بن مالک رضی الله عنه سره په لار روانو. فمر بصبيان فسلم عليهم او انس بن مالک رضی الله عنه په لار باندې وی تیر شو په ماشومانو باندې. فسلم عليهم او انس بن مالک په ماشومانو باندې سلام وکړو. وحدث انس او دا ثابت البناعي وی انس بن مالک رضی الله عنه ما ته حدیث بیان کو ما ته دا خبره وکړه چې انه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. انس بن مالک او فرمایل چې ورځو زه د رسول الله علیه السلام سره روانو ما او رسول الله علیه السلام په لار باندې تیر شو په ماشومانو باندې تیر شو. مر بصبيان په ماشومانو باندې تیر شو. فسلم عليهم او رسول الله علیه السلام په ماشومانو باندې سلام وکړو. دا د رسول الله علیه السلام طریقه وا چې په ماشومانو باندې به سلام کوو. پکار دا چې دا سنت را ژوندي کو د سنت باندې عمل وکړو. یو څو فواید یو د نبی علیه السلام هغه پرې خودل شوی او هیر کړی شوی سنت په ترا ژوندي کی. نو ته په هغه خلکو کې وګرځي چې هغه ته رسول الله علیه السلام غربا ویل دي. ته په دا غرباونه وګرځي. بل عاجزی که پزان کې پیدا کینو په ماشومانو باندې سلام کوا. او دغه شان کې غواړي په ماشومانو باندې د شفقت هغه ماده ستا په زړه کې پیدا شي نو ماشومانو باندې سلام کوا. او ماشومانو لکه تربیت ورکې نو ماشومانو باندې سلام کول ته سلام هغه تربیت په هغه ته حاصل شي. پکار دا چې دا سنت عملی کو. عملی میدان کې د سنت تر مخکې شو په دې باندې عمل وکړو او دا سنت خلکو ته بیان کو ویره سو د دې تبلیغ وکړو چې خلک په دې باندې خبر شي او دا سنت هغه مراجعند کی. اخرنی خبره ذکر کومه حافظ ابن القیم رحمه الله په خپل تفسیر کې دویم جز کې ډیره ناشنا خبره کړې ده. حافظ ابن القیم رحمه الله فرمایي وی وتبلیغ سنته الى الامه افضل من تبلیغ السحام الى نهور العدو. حافظ ابن القیم رحمه الله فرمایي وی د رسول الله علیه السلام
د سنت تبلیغ کول او داغه سنت امت ته رسولو افضل من تبلیغ الصحام وی دا د دین غوره دی چې د دشمن دی مرو ته اغه نیزی او غشي ورسه د دشمن دی مرو ته غشي رسول د دین افضل عمل. حافظ ابن القیم رحمه الله فرمای وی دا دی چې ته خلکو ته د نبی علیه الصلاة والسلام سنت ورسه. دومره لوی عمل دی، پکار ده چې دا سنن محجوره او منسیه ده د خلکو ته بیان کو، خلکو ته ورسو، د دې لپاره چې موږ هم په دې باندې عمل وکړو او اوریدونکي په دې باندې عاملین وګرځي. الله رب العالمین دی وکي چې په صحیح او حقیقي معنو کې موږ هغه سنت، تمام سنت د نبی علیه الصلاة والسلام او بالخصوص هغه سنت موږ را ژوندي کو کوم چې په عام معاشره کې هغه پرېښودل شي او هېر کړی شوي دي. هذا بتوفیق الله تعالی وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.